بسم الله الرحمن الرحیم. که د یو کس نه د جمعې لمونځ یو رکعت تیر سي یا 2 رکعته ځینې تیر سي، دی ورسي امام په اتحیات باندې ناسي، نو اوس به دی باقي لمونځ څنګه کوي او هغه سنت به بیا په کوم ترتیب سره ادا کوي. ګورې محترمینو، که چیرې دی لاړی جومات ته، هلته د ده نه یو رکعت د جمعې لمونځ تیر سوی و، نو دی چې امام سلام واړوی دی دې ولاړ سي، د سبحانه نه د شروع وکړي، د هغسې پوره لمونځ دی وکړي خپل دا 2 رکعاته چې کوم دي دا ډک دي، نو دا کم رکعات چې دی ځان سره کوي دا دې هم ډک وکړي، داسې د جمعې لمونځ به یې پوره سي. او که چیرې 2 رکعاته ځینې تیر وي، دی ولاړ سي امام په اتحیاته باندې ناست وي، نو د امام سره د په جمع کې شرکت وکړي، چې هغه سلام واړوي ولاړ دي سي، دغسې د سبحانه د شروع وکړي، دا 2 رکعتونه دي مکمل کړي لکه څنګه چې یوازې کوي، دا به د جمعې لمونځ سي. او پاته سوه باقي سنت چې کوم دي چې 4 رکعاته د مخه کېږي، بیا 4 رکعاته د فرضو نه بعد کېږي، بیا 2 رکعاته کېږي. نو د جمع نه بعد چې کوم 4 رکعاته سنت کېږي، اول دی هغه 4 رکعاته وکړي، بیا هغه 2 رکعاته دی وکړي، بیا هغه 4 مخکینی چې کوم ځینې پاته سوي وه د جمع د وجې، بیا دی هغه 4 رکعاته سنت وکړي. دغه طریقه ده. جزاک الله خیره.